روایتونو کې راځي ذوالقرنین چې کله ناروغ شو عراق بابل ته ورسېد، مریضي پرې راغله، نو خپلې مور ته د دې لپاره چې ډېره پې ګرانه وه، په مور هم ډېر ګران و، یو دانه پسه یې ورولېږه او خط یې ورته ولیکه چې کله ته خبر شوې چې زه وفات شوی یم نو دغه پسه حلال کا او په دې کلي کې اوازه خپره کړه چې د هر چا کور کې څوک غم نه لري، څوک وفات شوی نه وي، څوک دا نه، دغه صفتونه ورته ټول بیان کړل چې داسې کورنۍ پیدا کړه چې څوک په کوم غم باندې نه یخته، یا څوک له لاسه نه ورکړی، یا خفه نه، یا تشویش نه لري، یا جنجال یا بل. خلاصه دا چې څوک پکې مړ نه وي، یا هغه غمونه ټول ورته لیست کړل چې دغه غمونه چا په کور کې نه، دا ټول راوغواړه او هغوی ته دا میلمستیا ورکړه. دی چې کله وفات شو ذوالقرنین، مور هم دا کار وکړ، میلمستیا برابر کړه، پسې حلال کو، ټول خلکو پسې اولونه ولېږل، د میلمستیا ته هیڅوک رانغلل. مور یې پوه شوله چې اصلي حکمت او اصلي درس په دې خبره کې څه و. بیا یې غم را کم شو او ډېر تشویش او تکلیف یې نه لرو. تاسې هم په دې کلي کې پوښتنه وکړئ، داسې څوک به وي چې په کور کې غم او تشویش نه وي؟ خو دا ټول امتحانونه دي، څوک چې پې صبر کوي بدله یې جنت ده.